ډراول به نه کې فلمي ډرایوینګ مه کوه سمه لاړه شه لکه چې مستری راته ویلې وای تا هالیوډ لپاره شوټینګ کوي چې داسې تایر دی کړی کنه دې خلکو ته په هغه کې وایم ویډیو کې چې دا وږمه خراب ډرایوینګ کوي برامیان څنګه ایران پاتې وتارته وریځې خورې دي په اسمان برامیان به اوس چېرته دي اتریش کې ګرځي اتریش کې ګرځي ما ته خنس یې ولا کوچوي درته ویډیو خراب کړی نو ټایر دې ولې پنچر کړی خپله پنچر خپله نه بڼه کې ما ته قیصه وکړه ویلې ماما وایي بابا داسې خو نه وه چې په سړک کې به مور روانه وه او دا ټایر به پنچر شوي وایي ګړز وایي دا ټایر یې د بغل سره ووهلو بیا لاندې کوزه شوه وایي هغه وایي تا ته یې حال ونه ویلې ویلې ښه مننه چې ما ته دې ویل الله زه به دې سره کار مور بچیان پلار نه خبره نه پټوي ته کوشش مه کوه چې ته به یې پټه کړې او هغوی به ما ته نه وایي بیا اصلي خبره هم دا وه چې زه وړاندې کوڅې کې تاو شوم بیا لږ وړاندې نور هم پسې د خبره 1.5 کیلومتر له کوره لرې شوم بیا کور ته راغلم نو داسې څوک ډرایور دې لیدلی چې پنچر ټیر باندې بیا کور ته را روانه یې ګړزه 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 1.5 کیلومتر ښه ده چې پولیسو نه یې لیدلی او په خدای ماښام هغه زه په دې باندې هغه شوم که نه چې دا ټایر خو خراب شو ما ویل هلته برامیال را روان ده اوس د تا موډ آف نشي تر هغو چې خو دې لیدلی ده چې ما هغه ته بیمې ته زنګ ویل انشورنس هغه 1 ساعت کې راته که نه بیا زه درتلی نه شم هلته تاسو ته بیا نو منک ته مې رضا بسم الله تر هغه چې پوره به مې یورسال امري د خدای پاک نه دعاګانې غوښتې چې دا کور ته راورسېدم خو ښه و چې نه موټر خراب شوی و نه هغه که نه د سینه یې نه وه لګېدلی اور نه و اخیستې هسې خدای پاک وساتلم نور ځکه په آینده کې داسې نه کوم بس نو ما 14,000 کرونه پکې ورکړل نو د ته یې څه کوې غم د دلالي په سر مسته تازه ګرځي تا د خدای ژوندی لري سلام ډیرو درنو دوستانو خوږو هر چېرته چې خوشحاله او ارامه اوسئ ژمی شروع شو واورې وشولې دلته دا وطن ډېر یخ وطن دی خبره مې دا کوله چې دا وګورئ شاوخوا څومره ښایسته بخارۍ لګېږي ګرمه او چې څومره ژوند عصري وي څومره ته په یو عصري وطن کې اوسېږي د دې عصري ژوند څخه د دې اپارتمانونو څخه د دې بلاکونو څخه انسان ستړی کېږي ډېر زیات سړی ستړی کېږي طبیعت ته ځي دا نه پوهېږم چې دا زما هغه د عادت دی که د ټولو دی نو که چې د چا لکه ما غوندې طبیعت لري بیا ما ته ریکمنډ هم وکړي ما خو طبیعي ژوند ډېر خوښېږي د کلي د ژوند ارمان لرم د تناره د نغري چې اور باندې ډوډۍ پکې پخه کړي دا شیان زما ډېر خوښېږي صرف دغه رستوران ته فقط دوی د خلکو د جلب و جذب لپاره چې خلک دلته ډېر راشي دغه بخارۍ یې لګولې ده او د دې حرارت ښه دی نه دغه ځای ګرم کړی نور ټول دا رستوران چې دی دا په هغه باندې ګرم دی په مرکز ګرمي باندې ګرم دی خدای د ښایست لپاره یې کړی دی خو خلک راځي دلته ماښامونه او بیروبار هم ډېر زیات دی دلته موږ هم همدې بخارۍ ته راغلو د بخارۍ لیدو لپاره راغلو
نو تاسې وطن کې چې کله ځینې نوي رستورانتونه جوړېږي په هغه کې داسې بخارۍ او داسې دغه وطني زموږ د وطن هغه فرهنګ هغه ځینې کلتور هغه شیان چې دي قدیمي د موږ سوچه رواجونه هغه که داسې په دې رستورانتونو کې ډیزاین کې جوړې کې زه فکر کوم افغانستان خو به ټول عمر داسې نه پاتې کېږي بیا به خارجیان درځي د ټول سیلانیان به درځي او بیا به هغه په همدې رستورانتونو کې ډېر بیروبار به وي هغه به وي نو په دې هیله چې تاسو ټول خوشحاله اوسئ یوه ټوکه به درته وکړم هغه دا ده چې یوه بوډۍ به وایي ناسته به وایي ویلې چې خدایه پاکه یخې شوې وو د یو بخارۍ څنګ ته ناسته وایي ویلې چې خدایه په هغه کې په آخرت کې مې بې اوره مه کړي نو اوس زما موسم یا عمر شاله دې ته مې هغې بوډۍ سره نږدې شوی نو عامر لرې ناسته او زه دا د بخارۍ سره نږدې ناسته یم نو خوشحاله اوسئ ارامه اوسئ نو ما غوښتل چې تاسو ته یو غزل هغه کړمه ریکارډ کړمه مهال ډېر شاعرانه و خو دلته چې ګورم دا خلک دي نو بس جرات مې ونه کړ یو څه وایم موډ مې آف شو بله ورځ ته به یو ښایسته غزل سره بیا راشمه خوشحاله او ارامه اوسئ